په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفترویان سهیل شاهین بیا څه ویلي دي؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفترویان سهیل شاهین وایي ځینې کړۍ هڅه کوي چې له امریکا سره د طالبانو روانې خبرې چې حساسي مرحلې ته رسېدلې دي او ناکامې کړي. نوموړي دا خبرې له الجزیره خبري شبکې سره په خبرو کې ویلې. ځینې کړۍ د دې خبرو د ناکامولو هڅه کوي، خو په وینا دوی نشي کولی دا خبرې ناکامه کړي، ځکه چې طالبان واحد دریځ لري او د افغانستان پر شاوخوا 80% خاوره واک لري. نوموړي زیاته کړې ټولو نظامي طالبانو ته سپارښتنه شوې ده چې له امریکا سره شوې هوکړه ته ژمن اوسي، خو په خبره کې د نورو لوري له هر ډول تیري ځواب ته هم چمتو دي. شاهین د خپلو خبرو پر دوام ویلي له امریکا سره پر هغه هوکړې هم ولاړ دي چې له مخې به یو افغان خاوره د هیڅ بهرني هیواد پر ضد نه کارول کیږي، او دوی هڅه کوي چې د سیاسي یا ډایالوګ له لارې پر افغانستان کې د امریکا اشغال ته د پای ټکی کیږي. دوستانو، ستاسو د سهیل شاهین دغه خبرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.